ولایتونو ته هم ده څنګه ولسوالیو ته دي ولایتونو ته تر مزار قندهار هرات پورې زما خپل شخصي معلومات دي. شل کاله ماشاءالله بیا خو په دغه برخه کې پوره تجربه هم لري. نو شکر دی. سلامونه ستړي مشئ د همیشه بهار یوټیوب چینل درنو لیدونکو، قانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمندو لیدونکو، د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې یم. دلته راغلي یو د څپلیو همدارنګه د بوټانو او چپلي بوټ د جوړولو یو وړوکی کارخانې ته. دغلته به تاسو وګورئ چې بوټان څنګه جوړیږي، تر څنګ به د مسؤلینو او کارکوونکو سره هم غږیږو. تر وروستۍ پورې زموږ ملتیا وکړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. قدرمندو لیدونکو، تر څنګ راسره یو استاد ناست دی، تاسو ګورئ چې امر هم لګیا دی، یو څه جوړوي. ده سره هم غږیږو او ورڅخه پوښتنه کوو چې څومره وخت کېږي دغې فابریکې کار کوي. استاد سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، خیر دی ورور، خیر. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که ځان وپېژنئ تر څو لیدونکي دې وپېژني. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم اسلام الدین دی. اسلام الدین وروره خاص دی، ژوند ښه تېرېږي انشاءالله. څنګه یې مصروفیت سره دی؟ شکر دی، الله رضا ده، بس شکر دی، ګزاره کېږي. استاد محترم، که راته ووایې څومره وخت کېږي دغه کاروبار کوي؟ یو 20 کاله کېږي. 20 کاله ماشاءالله، بیا خو په دغه برخه کې پوره تجربه هم لري. نو شکر دی. او دغه فعلا چې ته لګیا یې دا اوس د څه شی جوړوو؟ دا اوس موږ بوټونه جوړوو، بندار بوټ ده او چپړ هم پکې جوړوو، سپلی هم پکې راځي. استاد دا ډېر غټ نه دی، دا خو شکل ډېر غټ ښکاري، دا بیا وروسته وړوکی کېږي. وړوکی کېږي، دا قالب ته راځي، بیا صحیح کېږي. او دا چرم همدلته افغانستان کې پیدا کېږي که نه بل ځینې واردوئ؟ دا زیاتر د پېښور نه راځي او زیات د هرات نه او قندهار نه راځي.
کابل نه موږ راوړو. ډېر ښه استاده که راته ووایي څنګه دي ستاسو بازارونه څنګه دي پخوا په پرتله باندې ښه شوي که خراب شوي دي؟ پخوا پرتله نه لږ خراب شوی دی کارونه ډېر. پخوا ډېر ښه و. د نوي حکومت سره له کارونه کم شوي دي کارګران هم کم شوی دی او کارونه هم دومره نشته. لکه تاسو به په میاشت کې یا هفته کې که نه څومره بوټان تولیدول بازار دپاره؟ پخوا به هم ډېر وي څه خو اوس یو 20 درجنه 15 درجنه وځي کار. درجن 12 دانې راځي. او تاسو سره دلته څومره کسان په کار بوخت دي دلته اوس؟ مخکې نه خو کم شوي هم دي، تا مخکې یادونه وکړه. کم شوي دي اوس تقریبا یو 10 کسان 12 کسان برابر دي. ستاسو سیزنونو بیا په اخترونو کې یو څه ښیي نورو ورځو په نسبت؟ هغه وخت اوس نشته هغه نظم کار نشته. او څنګه ته په خپل کار کې خوشحاله یې؟ شکر دی الحمدلله خوشحاله یم. ډېره مننه استاده. که اخره کې لیدونکو ته څه پیغام لري یا ورته څه غوښتل لري مهرباني؟ بس هر سړی د خپل کار روزګار وکړي غریبي وکړي او ټول وطندارو ته همدغه زموږ هیله او خواهش ده. ډېره مننه استاده. خیر اوسه. قدرمندو لیدونکو تر څنګ را سره یو بل استاد ناست دی. تاسو ګورئ چې اوس هماغه کار جریان لري او دغه بوټان قالب کوي. د سره هم غږیږو چې څومره وخت کېږي دغه ورور دلته کار کوي. استاده سلام، ستړی مه شئ. سلام علیکم ورور، خیر راغلی. شکر دی، ډېره مننه. خیر اوسئ. ستاسو نوم مبارک څه دی؟ فرهاد مې نوم دی، د سخرود اوسېدونکی یم. فرهاد استاد څنګه ژوند سره څنګه کاروبارونه څنګه دي؟ والله شکر دی ورور، بس همدغلته لګیا یو.
استاد که راته ووایې څومره وخت کېږي دغه بوټانو کارخانه کې ته کار کوي؟ دې کې زمونږ چې پېښور نه راغلي وم دغلته کار کوم دغه لګیا وم یو 8 کاله وشول زما چې دغه کار مې ماشاءالله بیا خو دې برخه کې ښه بس تجربه لرې نو مکمله. هو ماشاءالله ښه یم استاد یم قالب کار یم. او استاد که راته ووایې چې تر څو لیدونکي هم پوه شي دغه بوټان چې قالب شي دې نه بعد بیا چی چپاره مخکې ځي نور دا دغه کې اور کې د صندلي کې ږدو چې وچ شي وچ نه بعد بیا دغه کوي قالب نه وباسو بیا هلته رنګوي پرداس کوي اور ورته ورکوي لږ جلا ملار څه ورته ورکوي بیا کاټن کې اچول کېږي بازار ته وړل کېږي خلک اخلي. او استاد محترم که لیدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغاني بوټانو دا کیفیت څنګه دی د نورو هیوادونو په پرتله باندې کوم ځای کلک دي که نه دي؟ ډېر زیات ښه کلک دي. مونږ کار کوو مونږ خپل استعمال کړی دی زمونږ اوسه پورې شکېدلی نه دی مونږ کاریګریان که نه ښه شی جوړوو ښه کلک شی دی تلی هم ښه تلی دی دا تلی دی مونږ سره دغه تلی مونږ استعمالو ډېر ښایسته تلی دی مضبوط تلی دی هر څه صحیح دي مونږ. او دا تلی استاد د کوم هیواد نه واردېږي افغانستان ته؟ دا لاهور نه راځي پېښور نه. او نوره ټوله پروسه تاسو دلته اجرا کوئ د قالب نه بعد د تلي نه بعد راځي پېښور نه راځي مونږ ته او مواد هغې ځای نه راځي لږ مواد مشکل دی مونږ ته ډېر زیات چې هماغه ځای نه راځي هفته نیم هفته وزګار هم پاتې کېږو مونږ هم دې د وجې نه لاره بند شي زمونږ هر څه پاتې شي هلته کله مواد نه مونږ هم وزګار پاتې شو کور کې کښېنو څنګه شو مواد وایي مواد بند ده تورخم کې دغه مسله ده بعض وخت د مواد د وجې نه پاتې شو کار هم خط بس روان بس بند شي د هر څه هغه ځای نه راځي مونږ ته. ډېره مننه استاد تا خو دې برخه کې ډېر کار کړی دی کومه جالبه خاطره در سره وي نو مهرباني. والله جالبه ټول جالب دي نو جالبه د څه چې زما خپل استاد و یو خپه کش کړی و هغه ما هم کش کړو هغې مې ورته وښودل چې دا وګوره څنګه ده سیده ده که کوږ ده هغه وویل چې دغه دی دا صحیح نه دی مل ودرېږه چې د هغې وښیم چې دا څنګه ده هغې چې مې ورته وښودل مل دا څنګه ده وایي دا هم صحیح نه ده والله زه استاد یم دې د وجې نه ما ورته ویل ډېره مننه استاده خیر وسکور ودان. سلام علیکم. قدرمندو لیدونکو تر څنګ را سره د یادې فابریکې مسؤل ناست دی د سره هم غږیږو چې څومره وخت کېږي دغه فابریکه جوړه کړې ده. السلام علیکم استاد جوړ په خیر. وعلیکم شکر استاد ښه جوړې صحت د ښه دی انشاءالله ژوند ښه تېرېږي؟ شکر الحمدلله فضل د خدای ده تېرېږي. که ځان وپېژنې تر څو لیدونکي دې هم وپېژني ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم نصرالدین ده او جلالاباد د سخرو سهار ولسوالۍ یم. څنګه یې کاروبار سره څنګه یې ژوند ښه تېرېږي انشاءالله؟ والله شکر الحمدلله ښه تېرېږي فضل د خدای ده. که راته ووایې څومره وخت کېږي دغه
وړکې فابریکه تاسو جوړه کړې ده؟ دا ورکې فابریکه مونږ خو تقریبا 20 کاله کېږي مونږ په پېښور کې هم کار کړی بس دغه 8 کاله کېږي چې دلته راغلي وو بس دغلته د کار هم سټارټ کړی دی بس فضل د خدای سره مطلب 8 کاله کېږي په ننګرهار کې تاسو د فعالیت لرئ؟ او بالکل 8 کاله کېږي چې مونږ راغلي ډېر ښه. څنګه د بازارونه ستاسو د مخکې په پرتله باندې خراب شوي دي، تغیرات پکې راغلي دي؟ ولا مخکې نه خو ډېر تغیرات راغلي مخکې زمونږ مالونه ډېر ښه په شوق سره خرڅېږي اوس خو مالونه زمونږ ډېر په مشکله خرڅېږي بل چې دا ورته ډېر ګران تمامېږي د ګمرکات طرف نه مونږ باندې ډېر ګران دغه راځي یو زمونږ تش ډبی 9.5 روپۍ کرایه خوري چې دلته د کلدارو حساب ټیټ شوی زمونږ په افغانۍ مال ډېر په مشکله خرڅېږي. او تاسو چې دغه شیان جوړوئ مثلا بوټان دي سپلۍ دي دا یوازې ننګرهار ولایت ته تولیدوئ که نه نورو ولایتونو ته انتقالیږي؟ نه نور ولایتونو ته هم ده څه ته ولسوالیو ته دي ولایتونو ته تر مزار قندهار هرات پورې زما خپل شخصي مالونه ځي. ډېر ښه. او دلته بوټانو تر څنګ نور څه شی جوړېږي؟ بوټانو طرف نه څپلۍ هم جوړېږي چپړ هم ده دغه تاند د سیو هم نقل مونږ خپله جوړه کړی نو څپلۍ دي مونږ سره د هرات څپلۍ دي تقریبا ډېر جنسونه دي نو اوس فلحال تقریبا 8 جنسونه به د بوټانو دي د چپړې دي مونږ سره تیارې دي. تاسو سره په دغه فابریکه کې نور ته د څومره کار زمینه برابره ده؟ دې نه بغیر نو خو مونږ سره نشته دغه مطلب ما وی تاسو څخه نه د فابریکه کې نور څومره خلک تاسو سره کار کوي کاریګر چې هغوی ته د کار زمینه برابره ده که نه هغوی تاسو سره مصروفه دي څو نفر به راځي تعداد یې؟ تقریبا یاره 15-20 کسان ما سره موجوده کار کوي خو مونږ ته د کار د وجې نه تاسو خپل هم دغه وکړو چې کار زمونږ شوی دی ته اوس را سره 10 کسان دي مخکې 20 کسان 18 کسان را سره کار کوو اوس تقریبا 10 کسان پاتې دي چې مالونه زمونږ دونه خاص نه کېږي که نه کوالټي کې ښه ده داسې نه ده چې مونږ ووایو چې ولا کوالټي خرابه ده دې کې مونږ سره سارمون کې هم ده رکسین کې هم ده لیدربیګ ورته وایي هغه ده په دې کې داسې نه ده چې لکه چینایي مال کې خپل بوی کوي خو دې کې لا نه کوي انشاءالله چې دغه کوالټي پکې ښه ده. څرمن همدلته پیدا کېږي که نه کوم بل هېواد نه واردوئ؟ نه څرمن پېښور نه راوړو دا نور مواد دلته پیدا کېږي. اوس خو کابل کې ماشاءالله ډېرې فابریکې جوړې شوي نو دغه وسایل پیدا کېږي. هرات کې جوړه شوې خو هغه زمونږ د کار نه بل څرمنه جوړه کړې او څه غوښتنه لري حکومت نه څه غوښتنه لري تاسو لپاره باید څه وکړي؟ حکومت د موږ دغه غوښتنه لرو چې موږ سره لږ تعاون وکړي چې زموږ دا کار لږ مخکې لاړ شي چې د بهرنی ملک دغه تولید موږ ته رانشي دا زموږ خپل د وطن تولید زیات شي موږ دغه غوښتنه لرو دولت نه. ډېره مننه وروره په همدې هیله کور ودان چې موږ ته دې وخت راکړې. خیر اوسې تاسو سره هم کور ودان. قدرمندو لیدونکو که تاسو هم غواړئ چې کلک وطني او ښه جنس سره ښایسته بوټان څپلکې تر څنګ یې چپلي بوټ واخلئ کولی شئ د ننګرهار ولایت چکنوري بازار سلیمان خیل مارکیټ د نصرالدین ورور دغه دکان ته چې د بک شوز په نامه دی مراجعه وکړئ خپل جنس واخلئ خپل جنس په پښو کړئ ځکه دا د وطن ویاړ دی د وطن افتخار دی دې سره زموږ او تاسو د هیواد ترقي ده د دې ولایت ترقي ده موږ تاسو باید ټول د خپلو شیانو څخه استفاده وکړو ځکه خپل تولید ګل تولید د دغسې نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.